السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو مراد علي کاټلنګ ما د پرواز ټي وي لخوا او نن تاسو سره د پښتو د فلم انډستری د سپر سٹار جهانگیر خان صاحب د راتلونکو فلمونو په حواله سره خبرې اترې کول غواړم. کوم چې مکمل شوي دي یا کوم چې آن د سیټ دي یا د کوم چې اعلانونه شوي دي یا د هغوی چې کوم سټیج شوز را روان دي یا نور اکټیویټیز دي د هغې په حوالې سره تاسو سره تفصیلي خبرې اترې کول غواړو. نو دا پروګرام زموږ سره وګورئ. قدرمنو جهانگیر صاحب د پښتو د فلم انډستری یو داسې هنرمند دی او داسې اداکار دی چې هغوی خپل ټیلنټ په ذریعه باندې خپل ځان دې مقام ته رسولی دی. نن کو هر سړي په خولې باندې جهانگیر خان دی، جهانگیر جانی دی، نو دا د هغوی صرف محنت دی، د هغوی اکټیویټیز دي، د هغوی 35-40 ساله کیریر چې کوم دی، د هغوی چې کوم محنت دی، د هغوی چې کوم سټرګل دی، هغې دا رنګ راوړی چې نن سبا د هر چا په خولې باندې د جهانگیر صاحب نوم دی. که موږ فلم وګورو، که موږ سټیج وګورو، د هغې ضرورت جهانگیر صاحب دی. د هغې جهانگیر صاحب نه بغیر که فلم جوړی، که سټیج شو کې، نو هغه نیمګړي. بهرحال خبرې به کوو د جهانگیر صاحب په اکټیویټیز باندې چې نن سبا د هغوی څه اکټیویټیز دي. نو د ټول نه وړاندې خو د هغوی یو سټیج شو را روانه ده په دې 20-21-22 سپتمبر باندې په صابرینا سینما کې، چې په دغه شو کې د دوی سره د پښتو فلم انډستری ډېر تکړه تکړه هنرمندان به هم د خپل فن مظاهره کوي. پای کې سحر خان ده چې د پښتو فلم انډستری یو تکړه هنرمند ده، آی کې جیا بټ ده، آی کې علی جمال دی، پای کې نور بې شمېره د پښتو د فلم انډستری تکړه تکړه هنرمندان د خپل فن مظاهره به کوي. دا شو به په صابرینا سینما کې په 20-21-22 سپتمبر باندې لګي. د دې نه علاوه د جهانگیر صاحب یو فلم عشق لیونیه چې کمپلیټ شوی دی، ډبینګ تقریبا لږ شان پاتې دی، بهرحال نور ریکارډینګ یې مکمل شوی، شوټینګ یې مکمل شوی دی، لږ ډېر کار پکې پاتې. په 27 سپتمبر باندې به لګي په ناز سینما پېښور کې. په دې کې د پښتو د فلم انډستری ډېر تکړه تکړه هنرمندان د هغوی سره د خپل فن مظاهره به کوي. د دې فلم رایټر چې کوم دی جهانګیر صاحب دی، مکالمې یې سجاد علي صاحب لیکلي دي، ډایرکټر یې ارباز صاحب دی. د دې ریکارډینګ زیات تر په لاهور کې شوی دی. دا د یو غټ بجټ فلم دی، دې کې جهانگیر صاحب بطور هیرو د خپل فن مظاهره کوي. قدرمنو نن سبا جهانگیر صاحب خلک په هیرو کې ډېر زیات خوښوي. پهله خو هغه ویلن راته، په ویلن کې هم خلکو ډېر زیات خوښ کړی و، اوس په هیرو کې هم ډېر زیات خلک خوښوي. دا هر چا دا یو خواهشي. موږ ته په کمنټس کې اکثر خلک وایي چې یاره د فلم باندې خبره وکړو، نو خلک وایي چې یاره په دې کې جهانگیر صاحب هیرو دی که ویلن دی. نو په هیرو په کرکټر کې جهانگیر صاحب ډېر زیات خلک خوښوي. دې نه علاوه جهانگیر صاحب یو داسې هنرمند دی که هغه د ویلن په کرکټر کې چا اغوستی نو هغه پبلک خوښ کړی دی، که د هیرو په کرکټر کې چا اغوستی نو هغه هم پبلک خوښ کړی، که دې نه علاوه کامیډي کرکټر کې اغوستی دی نو هغه هم خلکو ډېر زیات اپریشیټ کړی دی. قدرمنو جهانگیر صاحب هسې هم مصروفه اداکار و، خو چې کله نه چرته خاني چرته فقیرې، جانان، چا کړم بدعمله، عشق مبارک، مای لو وغیره نور فلمونو داسې سپرهټ کامیابي حاصله کړې ده. نه بعد د جهانگیر صاحب په مصروفیاتو کې نور هم اضافه وشوه او په هر دویم دریم فلم کې جهانگیر صاحب خامخا کاسټ کېږي. که شو وي پای کې هم خلک جهانگیر صاحب کاسټ کوي، که فلم وي پای کې هم خلک جهانگیر صاحب کاسټ کوي. قدرمنو د عشق لیونیه سره سره بل یو فلم دی چې ډېر یو منفرد فلم دی چې د هغې نوم دی قربان د جانان. د دې یو خاص خبره دا ده چې په دې کې ټول تقریبا نوې کاسټ دی، یو رسک دی او نوې کاسټ له راتله فکار هم دي. د دې فلم ډایرکټر شاهد عثمان صاحب دی چې د پښتو د فلم انډستری لپاره یو نوموړی ډایرکټر دی. د دې په کریډټ باندې بې شمېره سپرهټ فلمونه پراته دي. که موږ جانان وګورو، که موږ ملنګي وګورو، خانوادوش وګورو، عشق مبارک وګورو، نور داسې بې شمېره فلمونه هغوی جوړ کړي دي چې سپر هټ کامیابي حاصله کړې ده. د شاهد عثمان صاحب کیریر که موږ وګورو، د هغوی زیات تناسب د سپر هټ فلمونو دی، ناکام فلمونو تعداد ډېر زیات کم دی. نو دا فلم هغوی شروع کړی دی، دا د یو غټ بجټ فلم دی. په دې فلم کې د پښتو د فلم انډسټری سینیر جونیر اداکاران د خپل فن مظاهره کوي. قدرمنو څنګه چې په تیر شوي وخت کې سپر هټ فلمونه جوړ شوي، صبر شه زړګیه، نادان زړګی، آی لو یو، آی مس یو، په ماډرن لباس کې په ماډرن پښتو باندې جوړ شوي. لو سټوري فلمونه هم دغسې فلم قربان د جانان هم دی، هغسې ماډرن لباس، ماډرن پښتو، لو سټوري، یو سټوریکل فلم دی. د دې فلم سټوري ډېره ښکلې سټوري ده، لو سټوري ده.
په دې فلم کې وقار جاني فعل ځل باندې سولو هیرو راځي، هغه سره په ویلن کې اصغر چیمه دی. اصغر چیمه خو تاسو کتلې په بشمیره فلمونو کې د ویلن کردار ادا کړی دی. دې نه علاوه دوی سره عمران خټک صاحب دی، دلبر منیر صاحب دی، بسمه چوهان ده، خالد یاسمین ده، نور بشمیره اداکاران په دې کې د خپل فن مظاهره کوي. دا فلم به تاسو ته هغه یاد را تازه کی کوم چې صبر شه زړګي او کوم چې نادان زړګي او کوم چې آی لو یو، کوم چې آی میس یو، بالکل هغه سی په ماډرن لباس کې په ماډرن پښتو باندې دا فلم جوړ شوی دی. د دې فلم چې کوم لوکیشن باندې موږ خبرو کوو، لوکیشن د دې ډیر زبردست دی. دا په خانپور ډیم کې جوړ شوی دی. چرته چې د پاکستان فلم سپر هټ فلمونه جوړ شوي دي، اردو فلمونه جوړ شوي دي، خانپور ډیم کې کوم وګورو د اردو ډیر زیات فلمونه جوړ شوي. دا ډیر زبردست لوکیشن، ډیر ښکلی لوکیشن دی. همدغه لوکیشن باندې دا فلم جوړ شوی دی. د دې غانې هم هلته ریکارډ شوي، د دې کوم ټاکي چې دا کوم سینونه چې کوم دي هغې شوټینګ هم هغلته په خانپور ډیم کې شوی دی. سلګ ډېر ریکارډینګ یې پاتې دی، هغه په لاهور کې کېږي. دا فلم د زرغون فلم پروډکشن د سوري لاندې جوړېږي چې دې نه مخکې هغوی بې شمېره فلمونه جوړ کړي دي. جانان یې جوړ کړی دی، عشق مبارک یې جوړ کړی دی، ملنګي جوړ کړی دی او نور ډېر بې شمېره فلمونه یې جوړ کړي دي. قدرمنو زه به تاسو ته یو خبره وکړم. د دې فلم یو خاص خبره دا هم ده چې ډېر پروډوسران، ډېر ډایرکټران د دې فلم په تمه دي چېرې دا فلم به هټ کېږي که ناکام کېږي به، ځکه چې په دې کې نوې کاست دی. نو که دا فلم سوپر هټ شي نو زما یقین دی چې ډېر بې شمېره پروډوسران به فلم انډسټرۍ ته راشي او هغوی به تبازمایي کوي د فلم دپاره. هغوی په خپله هم فلم کې کار کوي، که په خپله نم کوي او بیا هم بهرحال پروډوسران به ډېر زیات فلم انډسټرۍ ته راځي، ځکه چې د دې فلم په تمه دي ډېر زیات خلک. خو خدای مګر دا فلم ناکام شو نو فلم انډسټرۍ دپاره ډېره غټه جټکه وي، ځکه چې بل پروډوسر بیا ریسک نه اخلي. نو که دې فلم سوپر هټ کامیابي حاصله کړه نو ډېر پروډوسران ته به حوصلې میلاو شي او فلم انډسټرۍ ته به یو ګټه دا وشي چې ډېر پروډوسران به راشي. او که دا فلم ناکام شو نو فلم انډسټرۍ به زما په خیال چې ډېر زیات نقصان دی، ځکه چې ډېر پروډوسران په تمه دي دې فلم. قدرمنو د فلم قربان د جانان ریکارډینګ تقریبا چې مکمل شوی دی، یو ورځ کار یې پاتې دی، هغه په لاهور کې کېږي. بیا یې ډبینګ دی، بیا یې میکسینګ دی، نور چې کوم لږ ډېر کار پکې پاتې دی هغه به مکمل شي او په 4 اکتوبر باندې په صابرینا سینما پېښور کې لګي. او زه تاسو ته فلم بین چې کوم دي، فلم شایقین چې کوم دي، هغوی ته یو دا خبره کوم چې دې فلم لازمي راشئ، ځکه چې په دې فلم د وجې به ډېر پروډوسران فلم انډسټرۍ ته راځي. که دا فلم کامیاب شو، که دا فلم ناکام شو نو زما په خیال چې فلم انډسټرۍ ته ډېر زیاته د نقصان خبره ده، ځکه چې نور پروډوسران بیا مشکله ده چې فلم انډسټرۍ ته راشي. نو دا فلم ضرور کامیاب کړئ، په 4 اکتوبر باندې دې فلم له ضرور راشئ. اوس په خبره کوو په نورو فلمونو د جهانګیر صاحب چې کوم آن د سیټ دي. د جهانګیر صاحب بل فلم را روان دی دیدن، چې د هغې صرف اعلان شوی دی. پای کې د جهانګیر صاحب نه علاوه شاهد صاحب دی، اصغر چیمه دی، بسمه چوهان ده او نور داسې تکړه تکړه هنرمندان په دې کې خپل فن مظاهره کوي. د دې فلم ډایرکټر چې کوم دی کیسر صنوبر صاحب دی او فلم ساز یې هغه دی. بهرحال د دې فلم صرف اعلان شوی دی، ریکارډینګ اعلان نه دی شروع، پته نه ریکارډینګ به کله شروع کېږي، خو دا هم د یو غټ بجټ فلم دی. قدرمنو فلم دیدن نه علاوه د جهانګیر صاحب یو بل فلم هم اعلان شوی دی چې د هغې نوم دی لوپر د زمانې. په دې فلم کې جهانګیر صاحب ایز ا هیرو لیډ کریکټر کوي. د دې نه علاوه په دې کې د ویلن کریکټر چې کوم دی هغه د دې فلم چې کوم پروډوسر دی هغه به په خپل ادا کوي. نو ما تاسو څنګه چې وی قربان د جانان د وجې به ډېر پروډوسران فلم انډسټرۍ ته راشي، که دا فلم کامیاب شو څنګه چې دا پروډوسر میدان ته راغی، دغسې به نور بې شمېره پروډوسران چې کوم چې د ایکټینګ شوق لري هغه پروډوسران به میدان ته راشي او فلمونه به شروع شي. نو فلم انډسټرۍ لپاره مخکې پرمختګ شروع شي، فلم انډسټرۍ لپاره ډېر زیاته خوشحالۍ خبره ده. نو فلم قربان د جانان کامیاب شو نو زما په خیال چې ډېر پروډوسران به فلم انډسټرۍ ته راشي. بهرحال د دې فلم چې کوم دی لوفر د زمانې دی له ډایرکټر اعلان هم نه دی شوی، سکریپټ یې مکمل شوی، په میوزیک هم کار شروع دی. چې کله دا هر څه کمپلیټ شي د ډایرکټر اعلان وشي، د نه بعد بیا شیډول فائنل کیږي چیرې د ریکارډینګ چرته کیږي. نو دغه ما تاسو سره د جهانګیر صاحب اکټیویټیز شیر کړلو. تر دې وخته پورې اوس په د نظر واخلم اجازت. ښه د وباد اوسئ، د الله په امان. د هغوی چې څومره سټرګل کړی، د هغوی چې څومره محنت کړی، نو د هغې سیله هغوی ته میلاو شوې ده او نن د هر چا په خوله باندې جهانګیر خان مطلب سوپر سټار جهانګیر خان دی.